او هر کار په بسم الله سره کوئ. رزق کې به بیا برکت ښه. هر کار په بسم الله، نیک کار، اهم کار، زیشان کار چې شروع کوئ وای بسم الله الرحمن الرحیم، ته به د رزق برکت ووینې. نو تعلق د الله سره جوړ کو. چا چې تعلق د الله سره جوړ کړی دی هغه خدای بیا مخلوق ته ندي سپارلی، هغه خدای مخلوق ته نه سپاري. یو مثال بلال حبشي دی رضی الله تعالی عنه. مالک او آقا پی ظلمونه کول بے حدا، او بلال رضی اللہ تعالی عنہ بوی احد احد یک یو دے یک یو دے. دلتا بمالک ظلم سیوا کو نو بلال رضی اللہ تعالی عنہ بوی احد یک یو دے. بس احد تی ناری وخلی ددوارو جہانو سردار پی تیر شو چی بلال رضی اللہ تعالی عنہوی اولید چی دیر د تکلیف پا حالت کے دے. ددوارو جہانو سردار با دیر خکولی اخلاق اللہ ورکڑ، دیر خکولی اخلاق. بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ سوک حاجتمن براغے کنا، سوک حاجتمن براغے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی نبی علیہ السلام تب ایسا حاجت ظاہر کو. نو چی سبنو نبی علیہ السلام بماتوی ورشد پلانکین قرض روالا چی وز دا حاجت پورا کو بیا با اغلا ورکو. دای معمولو حاجتمن براغ تش لاس پی نلیو. بس چی ورشد پلانکین قرض روالا و دل ورکا چی دا حاجت پورا شی بیا با اغلا ورکو. دا معمولو دا دوارو جہانو دا سردار. بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو یہودی راغے ما تیوی چی تا قرض رالی نو ما نرالا چی سو ضرورتی بس ما توائی زب در کوم اغی سڑی لے ورکوائی. او منگی پا منصوبہ پونو منخوی چی دا دی احسان کئی مالدارو وی چی سپکاری گی نو دبل چانا مغواڑای او مال رازه او زبدل در کوم ورلا ورکوي. امام نبی علیہ السلام توی چی سید بس ددن رالا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا اغا مونگ تا دیر سامان او دیری پیسی جمع شولی. مونگ تا خو پتا ونا یو رز راغ ما پسی میاش اخیرو دری سلور وزی پا میاش کے پاتی ویم. ماتوی پتاسو زما قرضه اوڑی دلی دا او که د میاشتی پا اول که دی قرضه را نکلنو خیر بدی نی. ماوی چی دا خودی مونگ سر احسان کئی دا دا مونگا خلاف یو دغا جوڑا والا چیزی بدنام کما. اخیر یو رزی دی او ماتوی چی اول تا دی قرضه حواله نکلنو بیا بخنی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزا دیر پا تکلیف کی پریواتلم، دیر پا تکلیف کی چی دا با اسی چل کی دا ورزی اس پورا شدی خوب مونگا شرمی بیا خپلا قرضه با غواری چی بیا بسی چل کو مونگ تا خوبتا نوا چی دی با دیسی پا یک مشتولی ارس غواری پا یوزے. خدا یاد ساتھئی سوک چی دا مسلمان سر خیگڑا کئی کناو دا دا پا مال کی دا بل برخی دا سڑے بچاری خدای بد نراولی چی دے بل سمی اللہ با دے سمی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے نبی علیہ السلام توی دا اللہ حبیب یو اجازت غوارا ما کو تا خپکے گی نا زدر سلور وزل پٹے گا ما دا کلے با پرینا ما لابر شمزک و رزی پورا کی گی دتا بسو آئیو زبلک دا کلے پریدا ما چی کلس بندوبسو شید اللہ حبیبنو بیا براشم چی دلے ورو اس پزدتا سوابا ورزی پورا کیگی نو زبلک رو پوش بس ورزی بغیب شا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی خسائیدن اس ورزی کمی دیو پیسی دیری زیادی دی سی چل بکو قرض پا امام الانبیاء اختی دا یہودی دے بد بمخکار کی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے اجازت گو نبی علیہ السلام ورطیز سیدن
بلال رضی الله تعالی عنہ د شپې نه مې تیارې کو چې سحر به وزم روپوش کېږم به لکه دته به بیا څه وایو شپې نه مې سورلي برابروله اوزار مې برابر کړو چې وزم به دې کې سحر استازی راغی وی د دواړو جهادو سردار درته اواز کوي چې مسجد ته راشه وی چې لاړم مسجد ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو بادشاہ تحفې او تحایف را لېږلي او خان بارونه ډک راغلیو د 1,00,000 د پاسه پکې دراهم راغلیو دومره مال راغلیو ما ته وی بلالا الله بندوبست وکړو الله بندوبست وکړو د هغه قرضه به پکې ختم شي او موږ ته به تې باقي پاتې شي ورشه اوس ورله قرضه ورله ورکا الله بندوبست وکړو الله موږ نه ملامت کوي